معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې active voice and passive voice of real object and second object in present indefinite tense کې زده کړي دي او نن به active voice and passive voice of adjacent object in present indefinite tense به سٹارټ کوم. راځئ چې شروع یې کړو. Active voice and passive voice of adjacent object in present indefinite tense. د دې پښتو ترجمه دا ده د فعل معروف او د فعل مجهول استعمال په متصل آبجیکټ یعنی کې متصل مفعول کې په فعل حال متعلق کې. نو معزز کتونکو دا تاسو ته اولریډي معلوم دي چې اکټیو وایس پیسیو وایس زده کولو دپاره د 12 ټنسو زده کړه ضروري ده. که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه درځي نو بیا اکټیو وایس پیسیو وایس تاسو دپاره ډېر اسانه دي، او که چیرې تاسو ته 12 ټنسونه نه درځي نو بیا تاسو کوم چې د پریزنټ انډیفینټ ټنس کوم پیسیو وایس جوړیږي هغه کې چې کوم هیلپینګ ورب لګیږي ایز ام آر، نو دا چې تاسو خصوصي طور باندې زده کړئ نو بیا دا هم ستاسو دپاره د اسانتیا ذریعه جوړېدای شي. او بل دا ده که چیرې تاسو نوي یاستو نو بیا به تاسو زما یوټیوب چینل پلی لیسټ کې د پریزنټ انډیفینټ ټنس په باره کې کنسپټ یا ویډیو موجوده وي، نو تاسو چې هغه وګورئ نو بیا به تاسو دپاره پیسیو وایس اسانه شي. نو دا ډېر ضروري دي 12 ټنسونه د پیسیو وایس دپاره د زده کولو. تفصیل adjacent object دوه نشانیانې لري یا د adjacent object دوه نښې وي. کومې دي؟ نو دا دی اول دا د دې آبجیکټ نه پرته هم په جمله کې کم از کم یو بل آبجیکټ ضرور وي. د دې چې کوم adjacent object کومه نشاني ده اولنۍ هغه دا ده چې په سنټنس یا په جمله کې د adjacent object نه علاوه یا پرته هم یو آبجیکټ بل خامخا یا ضرور وي. دویم دا ده چې د adjacent object نه اول د to نه پرته یو بل پریپوزیشن به هم ضرور وي. دوم نشانه دا ده چې په کوم سنټنس یا په جمله کې adjacent object وي بیا به په هغه کې د to نه علاوه یعنی کې د to نه پرته یو بل پریپوزیشن به هم ضرور وي. adjacent object کله هم په پیسیو وایس کې آبجیکټ نه جوړیږي. مطلب دا ده کله چې په سنټنس یا په جمله کې adjacent object وي نو بیا به هغه په سنټنس یا په جمله کې هیڅ کله آبجیکټ نه جوړیږي، هغه به په خپل ځای باندې برقرار وي یا به په خپل ځای باندې موجود وي. adjacent object په خپل ځای باندې ولاړ وي. فور ایگزامپل مثال کے طور پر د مثال په ډول باندې د A مطلب د اکټیو د وی مطلب د وایس. I learn grammar from Ali. زه د علي څخه ګرامر زده کوم. نو دا د اکټیو وایس سنټنس یا جمله ده. نو دا ورب دی او د ورب اولنی حالت ده. دې سره نال فورا نال ګرامر لګېدلی ده. نو په پیسیو وایس کې به ګرامر چې دی دا به شفټ سي یا به کنورټ سي یا به چینج سي یا به بدل سي په ګرامر باندې. نو ګرامر سره هیلپینګ ورب لګیږي په پیسیو وایس کې ایز. په دې وجه دا ګرامر چې دا سنګولر ده واحد ده، او دا د ورب اولنی حالت چې ده دا به کنورټ سي یا به شفټ سي د ورب په دریم حالت باندې په لارنټ باندې. هغه نه بعد بیا بای ولګیږي. بیا بای نه بعد دا کوم چې آی دی د دې چې کوم آبجیکټیو کیس ده هغه می ده. نو بیا به آی کنورټ سي یا به شفټ سي په پیسیو وایس کې په می باندې. او هغه نه بعد چې کومه اخر ته ده فروم علي نو دا adjacent object ده. نو دا به په سنټنس یا په جمله کې په خپل ځای باندې برقرار وي. لکه دلته چې اخر ته ده نو په پیسیو وایس کې به هم دغه اخر ته لګیږي. نو دا طریقه ده د active voice او د passive voice. Grammar is learned by me from Ali. زما بذریعه یا زما له طرف یا زما له خوا د علي څخه
ګرامر زده کیږي. نو دا د پیسیو وایس په پښتو کې ترجمه ده. he buys toys for them. دا د اکټیو وایس سنټنس یا جمله ده. هغوی د پاره لوبت کې یا کلونې اخلي. نو دا ترجمه ده د پښتو. او داسې موږ کله په پیسیو وایس کې بدلو نو د ورب نه بعد ټویز لګېدلی ده. نو په پیسیو وایس کې به دا کوم چې ټویز ده دا به کنورټ یا شفټ سي په پیسیو وایس کې په ټویز باندې او د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې به ولګېږي. او ټویز سره دغه د اس اضافه سوې ده نو دا پلورل د جمع ده. نو دې دپاره دې سره هیلپینګ ورب هم آر لګېدلی ده. او کوم چې بایز دا به کنورټ یا شفټ سي په پیسیو وایس کې د ورب په دریم حالت باندې په باټ باندې. او بیا دې نه بعد بای لګېدلی ده. او بیا هغه نه بعد چې کوم دغه هی چې دی د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه هم ده. نو هی کنورټ یا شفټ سو په پیسیو وایس کې په هم باندې. او بیا هغه نه بعد چې دی دا فور دم دغه اجسنټ ابجکټ ده. نو اجسنټ ابجکټ په خپل ځای باندې برقرار ولاړ ده. مطلب دا ده په اکټیو وایس کې هم د سنټنس یا د جملې په اخر کې لګېدلی ده او دلته هم د سنټنس یا د جملې اخر ته لګېدلی ده. اجسنټ ابجکټ هیڅ کله په پیسیو وایس کې ابجکټ نه جوړیږي. ټویز آر باټ بای هیم فور دیم. د هغه په ذریعه یا د هغه لخوا د هغوی دپاره لوبت کې یا کلونې اخیستل کیږي. نو دا ترجمه ده د پیسیو وایس په پښتو ژبه کې. he does not buy toys for them. هغوی دپاره هیڅ کله لوبت کې یا کلونې نه اخلي. نو داسې سنټنس یا جمله چې ده دغه د نیګیټیو منفي واله ده. نو په پیسیو وایس کې هم نیګیټیو منفي والا سنټنس یا جمله هم جوړیږي او انټراګیټیو سوالیه سنټنس هم جوړیږي. او بل چې کوم په یو وخت چې کوم سنټنس یا جمله انټراګیټیو هم وي او نیګیټیو هم وي نو هغه سنټنس یا جمله هم په پیسیو وایس کې جوړیږي. نو دا چې موږ کله په پیسیو وایس کې کنورټ کوو یا چینج کوو نو دلته چې کوم دا د بای نه بعد ټویز لګېدلی ده نو ټویز به کنورټ یا شفټ سي په پیسیو وایس کې په ټویز باندې. او بیا دې سره هیلپینګ ورب آر لګېدلی ده. دلته د ډاز نه بعد ناټ لګېدلی ده نو په پیسیو وایس کې هم د هیلپینګ ورب آر نه بعد ناټ ولګېږي. او ورب چې دا ورب چې ده دا فرسټ فارم دا به کنورټ یا شفټ سي په پیسیو وایس کې د ورب په تھرډ فارم په باټ باندې. او بیا چې دا بای به ولګېږي. بیا چې دا هی چې ده دا سبجکټیو کیس ده. نو د دې چې کوم ابجکټیو کیس ده هغه هم دی. نو بیا بای نه بعد به هم ولګېږي او بیا هغه نه بعد اخر ته فور دیم ولګېږي. دې دپاره چې ایجسنټ ابجکټ په خپل ځای باندې برقرار وي. که هغه اکټیو وایس والا سنټنس یا جمله وي که د پیسیو وایس والا وي. they tell me about you. هغوی ما ته ستا باره کې وایي یا ستا باره کې خبره کوي. نو دا د اکټیو وایس سنټنس یا جمله ده. او دا چې کله موږ په پیسیو وایس کې کنورټ کوو نو ټیل ورب ده. ورب فرسټ فارم ده. دې نه بعد چې کوم ابجکټ لګېدلی ده هغه می دی. نو د می چې کوم سبجکټیو کیس ده هغه آی ده. نو می به په پیسیو وایس کې کنورټ یا شفټ سي په آی باندې. او آیا سره په پیسیو وایس کې یعنی کې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې په پیسیو وایس کې هیلپینګ ورب ام لګېږي. او بیا دې نه بعد به کوم دا ټیل چې دی دا به د ورب په تھرډ فارم باندې بدل سي په ټولډ باندې. بیا دې نه بعد به بیا بای ولګېږي. او بیا دې نه بعد چې دی دا دی نو د دې چې دی د ابجکټیو کیس هغه دیم دی. نو دې کنورټ یا شفټ سو په پیسیو وایس کې په دیم باندې. او دې نه بعد اباوټ ده. هغه نه بعد بیا یو ده. اباوټ پریپوزیشن ده او یو ابجکټ ده. نو دا ایجسنټ ابجکټ سو. نو کوم چې ایجسنټ ابجکټ ده هغه په اکټیو وایس کې هم او په پیسیو وایس کې هم په خپل ځای باندې برقرار وي یا په خپل ځای باندې ولاړ وي. I am told by them about you. د هغوی په ذریعه باندې
ما ته ستا په باره کې ویل کېږي. نو دا ترجمه ده د پښتو په پیسې وایس کې. دا د ویډیو پای موضوع کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه سوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختلف ویډیو کې به اکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس او ون سبجیکټ اینڈ more than one verb in a sentence in present indefinite tense به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.